الحمد لمن له البقاء والقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. قدرمندو محترم ورونو یورور پښتنه کړې ده چې د زنانې د خپل ښځې شرمګاه مچول یا ژبه ورسره لګول یا هم دا شان زنانه خپل میرمن چې د خپل خاوند پر ذکر باندې ژبه ولګوي یا یموچ کې د دې شرعي حکم څه دی؟ ځکه خو موږ ته په دې کې شک راوړي چې د انسان د دننه د کمردانه د هغې بدن صفاوي چې د شرمګاه یا د ذکر د ظاهري حصه پاکه ده که نه ده او په موچ کولو کې شرعي قباحت ستا که نه. او محترم ورور ډېر شرم په دې مسله کې کړی دی، معافیه هم غوښتې ده، نو انشاءالله الرحمن د دې مسلې به صحیح جواب ورکړو. اوله خبره دا محترم وروره چې د دین په مسایلو کې هیڅ شرم نه دی پکار. که څوک د دین په احکامو کې د دین په مسایلو کې شرم کوي نو د هغه څخه به بیا د دین احکام د شریعت مسایل پاتې وي، دته به هیڅ د هغې معلومات نه وي. شرعي چې څنګه احکام دي څنګه مسایل دي خامخا د زنانې د مردانه سره تعلق لري، باید په هغه کې شرم ونه سي، هغه د دین احکام و مسایل خپل ځان ته معلوم سي. په قرآن عظیم شان کې الله رب العزت فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والله لا یستحی من الحق. الله رب العزت جل جلاله د حق د وینا څخه د حق د ویلو څخه او دا شان د چا څخه د حق په بیانولو کې چې څنګه د شان سره مناسبه ده شرم نه کوي، او همدا شان د شریعت په مسایلو کې د حق په پوښتلو کې د حق په ویلو کې شرم کول نه دي پکار. اوس ستاسې د مسئلې جواب ته راځم. محترم وروره دا خو صحیح خبره ده چې نارینه او مردانه بدنونه یې پاک دي او د دې د شرمګاه ظاهري خوا ظاهري پوست دا هم صفا دي، خو لیکن دا ضروري نه ده چې هر صفا شی به بیا څوک موچوي هغه باندې به خوله لګوي یا به هغه سټي یا به ژبه ورباندې تېروي. مثلا اوس پوزه ده د دې دننه خوا پاکه ده او همدا شان د پوزې اوبه ګړنګ یا خراش کې دا هم صفا دي، نو بیا به څوک دا وایي چې یاره د پوزې دننه خوا سټل یا موچول یا هغه د پوزې اوبه خراش کې په خوله کې نیول یا خوړل مثال ګړنګ د هیڅ چا ضمیر دا جواب چاته نه ورکوي چې هغه به پوزه وسټي او د پوزې لندوالی یا د پوزې اوبه ګړنګ هغه دې وخوري، هغه هم صفا دي. دغه شان اوس د انسان د شاخوا د مقعد چې استنجا یې ویلي وي بلکل صفا ده، نو د چا ضمیر چاته دا جواب ورکوي چې هغه دې دا وسټي هغه دې موچ کړي هغه دې ژبه تېره کړي. په ناپاکۍ باندې دلیل نشته، پاکه ده چې استنجا ووهي، خو لیکن د چا ضمیر دا اجازه چاته ورکوي؟ نه شریعت اجازه ورکوي، نه د انسان ضمیر د انسان عزت کرامت ته اجازه نه ورکوي چې هغه دې د شاخوا مقعد وسټي یا دې موچ کړي د ژبه ورباندې تېره کړي. نو همدا شان د ښځې د عورت سره ژبه لګول یا یې موچول یا یې تټل دا ټول په سختي باندې منع دي، په سختي باندې مکروه دي او د دې هیڅ اجازت نشته او دا ګناه ده. دا خو د حیوانانو خصلت دی، دا خو د هغې سره مشابهت دی. انسان ولې د حیوانانو سره مشابهت وکړي؟ نو د انسان چې کله شهوت پر ده باندې غلبه وکوي نو د خپلې مېرمنې سره صحبت وکړي، مجامعات کولوالی ورسره وکړي، هغه کوم شهوت چې وو هغه به خپله سور سي ختم به سي. معززو نه نارینه ته دا جایز ده چې د خپلې ښځې شرمګاه د مخ طرف موچ کړي یا یې وسټي یا یې ژبه پر تېره کړي، نه زنانې ته دا جایزه ده، نه دغه ښځې ته دا جایز ده چې د خپل خاوند ذکر هغه مخصوص اندام هغه موچ کړي یا یې حیا دې په خوله کې یا دا چې ژبه ورباندې تېروي، دا هېڅ جواز په شریعت کې نه لري. په فتاوای عالمگیریه مشهوره هم د په فتاوای هندیه باندې په هغې کې راځي فی النوازل اذا ادخل الرجل ذکره فی فم امرأته فقد قیل یکره. څوک چې د خپلې مېرمنې د خولې سره ذکر لګوي یا یې په خوله کې حیا دې ورکوي دا ټوله مکروه دی په شریعت کې. فتاوی الهندیه پنځم جلد کې دا راځي. او همدا شان په المحیط البرهانی کې هم راځي چې اذا ادخل الرجل ذکره فی فم امرأته فقد قیل یکره، دا مکروه دی پنځم جلد کې المحيط البرهاني. ولي؟ لأنه موضع قراءة القرآن، دا خله دا د قرآن عظیم شان د تلاوت ځای دی، ته څنګه ده هغې سره ذکر لګوي یا دا هغې سره د ښځې شرمګاه لګوي. معززه دا په شدت باندې په ډېره سختۍ باندې مکروه کار دی. انسان باید خپله غور وکړي، خپله فکر وکړي، عقل ته وګوري. په خوله باندې پاکه کلمه ویل کېږي، په خوله باندې د قرآن عظیم شان تلاوت کوي، په خوله باندې پر خپل رسول پر خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي، په خوله باندې د الله رب العزت جل جلاله نومونه اخلي، په خوله باندې لمونځ کوي، او بیا د ده ضمیر څنګه دا جواب ورکوي چې داسې خسیس عمل وکړي، داسې غلط فحش کار دی وکړي
چې بیا یا د ښځې د شرمګاه سره دا خپله خوله لګوي یا دا چې خپل دا مخصوص اندام د ښځې د خولې سره لګوي. خوله د ذکر ځای دی، د تلاوت ځای دی، د درود شریف ځای دی. ته دا ستا ضمیر څنګه اجازت درکوي؟ ته باید شرم وکړې، ته باید حیا وکوي. معززو د دې څخه بهر مسلمان ځان ساتي، د کفارو سره، د انګریزانو سره، د حیوانانو سره مشابهت کول نه دي پکار. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې د کوم قوم سره مشابهت کوي بیا به دغه هم دغه قوم سره راپورته کیږي او دغه قوم سره دی دغه قوم د بیرغ لاندې به راپورته کیږي. دغه عمل دغه کار دا د انګریزانو عمل دی، دا د هغو کار دی چې کوي. مسلمان ته نه ده پکار چې د هغې سره مشابهت وکوي او دا شان د حیوانانو کار دی، د هغو د خصلت دی، د هغه سره مشابهت کول نه دي پکار. اخوكم في الله حكيم الله صابر الحنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دینی لارښوونې چینل سبسکرایب کړئ او دې ته ورته نور ډیر اسلامي موضوعات ترلاسه کړئ.